وګل مکئ دا ولې را باندې دومره ډېره زیاته ګرانئ او نن خو په دې شنو شړشمو کې ډېره ښایسته ښکارې او که نه لکه د مار غوندې پړقېږي پرېږده مړه ساده ګله هسې وې چې زه در باندې ګرانه یم ایله مې د شړشمو د پالکو د سبو الوګانو ټماټرو او پیازو او ایله مې د سبزیو په پټو کې ګرځې یو ورځ خو دې دې خواته بازار ته چکر رانه کړو او ښایسته دا جګ جګ بلونه خو دې را باندې یو ورځ مونه کته مړه وګل مکئ نو په بازار باندې څه کې او بلډینګونه څه کې ته او خو صرف د خښتو نه جوړ دي او دا وګوره قسم قسم ګلونه دي دا وګوره ټاپراس ولاړ دي شړشم ولاړ دي هر رقم بلا د دنیا بوټی پکې شته دی بوی کوی که نه د ظالم لورې په بازار باندې څه کې ګوره ساده ګله خبره دې په ګل بدله خو خبره داسې ده ټول عمر مې د ګلونو سره تېر شو زه غواړم چې لږه خواته دا نیمایي ژوند په خښتو کې م تېر کړمه مړه خو ګل مکئ چکر در کومه بازار ته به دې بوځمه خو یو خبره درته وکړمه خفه کېږي خو به نه یاره ساده ګله نه خفه کېږم دا خبره دې وکړه چې بازار ته چکر ووهو ګل مکئ ما دا ویلې که نه زه یو موچې خو راکه ای خدای دې وشرموه ته نه شرمېږي چې جلکیانو ته داسې خبرې کې وی شرمېدلي خو زه خیر دی ته یې واخله ته مې انډیوالې که رښتیا وې واخلمه وهي خو به مې نه خو مړه ساده ګله څه د پسوګۍ واده دې د موچې نه جوړ کړو خو واخله که نه ای خیرنې مونږ ته خو دې د موچې نه زړه راتور کو ته خو زکام والي خیرنې هو ساده ګله دا بلډینګونه وګوره څومره ښایسته ښایسته غټ غټ بلډینګونه دي و د ظالم بچیه نن دې ډېر زیاته خوشحاله کړمه او که نه ګل مکئ چې ساده ګل سره انډیوالي کې دا به دې مزي دا وګوره بلډینګونه پرتي دي ګورئ مونږه هغه مفت ده وګوره د ساده ګل په خانۍ کې یا خلکو ځان ورسوئ زموږ د هوټل کې چې دی که نه کباب چرګان الوګان ټماټر کادوان بانجان رومیان پیاز شړشم هره بلا خرڅېږي راشئ ځان ورسوئ کابلي پولاو هم دي پېښوري کا پولاو هم دي هلکه ځان ورسوئ دلته ډېر مزېدار کتغ خرڅېږي یا لکه تور پکول والا دا جلۍ دې همدې خواته راوله ما د ښکار انډیواله دي دا راشه ډوډۍ پې وخوره ډېره مزېداره ډوډۍ دلته خرڅېږي یا لکه ځان ورسوه هوټل ماما تش اوازونه راپسې مه کوه جب مې خالي دی بل ټیم به راشم ښه خبره وکنه هسې فضول ولې شرمې دی خلکو ته وای 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 د دنیا سپېره اتا نه دي اورېدلي وای په بډه به مولئ لاس کې بادرنګ به ګرځوي چې ښکلي ګرځوي جیبونه ډک به ګرځوي یا لکه هوټل ماما خدای دې د چینجو د خوراکه موږ هغه خلک نه یو چې مولۍ په بډه ګرځو او لاس کې بادرنګ ګرځو زموږ پټي ته راشه چې په مولۍ او بادرنګو دې موړ کړمه هلته ډېر زیات دي موږ کره او که نه یو چکر راووهه بیا مړه ساده ګله ته خو ډېر زیات سپېری د هوټل مخې ته راتېر شو او څومره ښایسته د کبابو بوی د هوټل نه راتلو او را باندې دې ونه خوړل ښه ګل مکئ ما د ښکاري کبابو ته دې زړه وشو او که نه ساده ګله سخت زړه مې وشو دې کبابو ته ښه ګل مکئ دا خبره ده ښه راځه یو ځل بیا د دې هوټل مخې ته تېر شو